بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه اساسي په درانه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم درنو لیدونکو، که تاسو د لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب سره بټن چې تاسو ته معلومیږي په هغې باندې ضرور کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د بیل یا زنګ په نشان باندې هم کلیک وکړئ. د دې فایده به دا شي چې هر کله تاسو ته نوي ویډیو اپلوډ کوم، هغه به تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ډیر ژر در ورسیږي. راځو د نن ورځې د درس باندې پیل کوو. د کمپیوټر د وینډوز په ننني درس کې د کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې د پاپ اپ مینو وایو. په پاپ اپ مینو یا د پاپ اپ په لیست کې چې کوم کمانډونه موږ سره موجود دي، هر یو به تاسو ته په تفصیلي ډول سره په عملي ډول سره تدریس شي. راځو د کمپیوټر په سکرین باندې رائټ کلیک کوو. کله چې رائټ کلیک وکړو، دغه سره دغه یو لیست یا مینو راځي چې دې لیست یا مینو ته څه ویل کیږي؟ پاپ اپ مینو ورته ویل کیږي. د پاپ اپ مینو په لیست کې لومړی موږ سره څه د پاور ده، چې دغه پاور کمانډ مخکې موږ د کمپیوټر د سٹارټ مینو د پاور بټن اکشن په درس کې ویلی دی. نو د دغه کمانډ څخه تیریږو، ورپسې دوهم کمانډ موږ چې دغه د پاور بټن اکشن ویډیو په دغه چینل کې موجوده ده. نو چا که نه کتلي، دغه ویډیو دلته وګورئ، نو تاسو ته به دغه ویډیو په چینل کې به پیدا کړئ او خپل مشکل به ورباندې حل کړئ. نو راځو په دې کې دوهم کمانډ زموږ سره ده د ویو په نامه ده. ویو څه ته وایي؟ کتلو ته ویل کیږي. یعنی د کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې چې څه موږ وینو، باید په څه شکل باندې وینو. یعنی د کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې چې څه موږ ته ښکاري، لایکنې دغه څه طریقه سره موږ برابر کړو او صحیح کړو. لومړی په دې کې موږ سره کوم کمانډ موجود ده؟ د لارج آیکن. لارج آیکن معنا دا ده، یعنی په لوی شکل باندې موږ د آیکن ښودل غواړو. نو دغه ټیک مارک چې معلومیږي، دغه شین دغه ټیک مارک به تاسو لارج آیکن ته آن کړئ. نو دغه آیکن موږ سره څنګه شو دی؟ په غټ شکل باندې راغلی. څه شو؟ بیا په رائټ کلیک کوو په ډیسکټاپ باندې. کله چې رائټ کلیک وکړو او ویو ته لاړ شئ، په ویو کې دویم میډیم آیکنز. میډیم آیکنز مطلب دا چې دغه آیکن موږ ته په منځني شکل باندې راولي، چې نه ډېرې وړې او نه ډېرې غټې. نو دغه دپاره به ویو کمانډ باندې رائټ کلیک وکړئ ډیسکټاپ باندې، او دغه ویو ته به راشئ او ټیک مارک به میډیم آیکن ته آن کړئ. نو دغه آیکن موږ سره په واړه شکل باندې څنګه شولې؟ راغلی. ښه، که موږ غواړو رائټ کلیک وکړو ډیسکټاپ باندې، ویو ته لاړ شو، دریم نمبر کمانډ چې بیا موږ سره موجود دی هغه سمال آیکن دی. که وغواړو چې دغه آیکن دې موږ وړې کړو، اول به غټ شکل و، دویم منځنی شکل، د درېمې بیا سمال آیکن یعنی کوچني شکل باندې وښایو. نو دلته به دغه شنه نقطه به دغه سمال آیکن ته دې ته باند کړئ. نو دغه آیکن به موږ ته بیخي په واړه شکل باندې ولیکل شي او رابه شي. ښه، ویو کمانډ کې بیا راځو. پنځمې څه دی؟ اټو ارینج. اټو ارینج مطلب څه دی؟ په خپله ترتیب کېدل. که موږ راشو دلته دغه ټیک مارک موږ دغه آیکن دې خوا ته راواسته، دا مو دې خوا ته راواسته، او همدا طریقه سره دبل آیکن مو داسې راواسته. خو دا موږ سره داسې غیر ترتیب او په نامنظم شکل باندې شو. که موږ غواړو چې دا په خپله ارینج دي شي، ارینج خپله ترتیب کولو ته ویل کېږي. نو دلته به رائټ کلیک په ډیسکټاپ باندې وکړئ، ویو ته به لاړ شئ. کله چې ویو ته لاړئ، په اټو ارینج باندې به کلیک وکړئ. نو دغه آیکن په خپله دلته څنګه شولې؟ په ترتیب باندې شولې. صحیح شو؟ ښه، دریم کمانډ څلورم نمبر چې بیا په ویو کې موږ سره موجود دی، پنځم نمبر هغه الاین آیکن ټو ګریډ. د دې مطلب څه دی؟ که چېرته دې ته ټیک مارک نه وي آن، نو دا کمپیوټر سکرین چې دی دا په ګریډونو باندې تقسیم شوی دی، داسې لینونو باندې څنګه شوی؟ تقسیم شوی دی داسې. صحیح شو؟ داسې لینونو باندې تقسیم شوی. که موږ غواړو دغه لاین ټو ګریډ نه دی د ټیک مارک لرې کړو، نو موږ د یو آیکن ځای بل ته ورکولی شو. مثلا دغه آیکن موږ داسې لږ پورته وړلی شو، داسې بې ځای کولی شو داسې. نو که چېرته دې د ټیک مارک آن کړو، یو کمانډ ته راشو او دې ته ټیک مارک موږ دلته آن کړی، که دغه آیکن موږ دې برخې ته وروړو، نه وروړل کېږي بیا، یعنې په ګریډونو نه بل طرف ته نه اوړي. خامخا به د همدغه ګریډونو د لینونو مطابق به بیا راځي دلته.
بیا ویو کمانډ ته ځو. په ویو کې به شو ډیسکټاپ آیکنز دی. شو ډیسکټاپ آیکن په واسطه موږ کولی شو که موږ غواړو دغه آیکن یې موږ په ډیسکټاپ باندې پټې کړو نو په ډیسکټاپ باندې به بیا موږ ته آیکن یې نه معلومیږي. نو دا شو ډیسکټاپ دی نه به ټیک مارک لرې کوي. که اوس پام وکړو نو موږ ته دلته په ډیسکټاپ باندې هیڅ آیکن یې موجودي نشته دی. که وغواړو چې دغه آیکن یې موږ بیرته راولو نو رایټ کلیک به وکړئ، ویو ته به لاړ شئ او شو ډیسکټاپ ته به بیرته ټیک مارک دلته آن کړئ نو هغه آیکن یې به موږ ته راښکاره به شي. بل کمانډ چې بیا موږ سره موجود دی په ویو کې هغه شو ډیسکټاپ ګیجټس دی. ګیجټس اوس موږ سره دلته په ډیسکټاپ باندې نشته. زه بیا راولم دلته نو پرسنلایز ته به ډیسکټاپ ګیجټس دلته به لاړ شو. مثلا ما یو دا راواخیستو، دا کرنسي داسې. که موږ غواړو دغه آیکن یې دا ګیجټس موږ سره وښوري، غواړو چې دغه دی نه شو کېږي دلته نو څه به وکړئ، ویو ته به لاړ شئ. په دې کې به آخري کمانډ شو ډیسکټاپ ګیجټس دې نه به دا ټیک مارک لرې کوي نو دغه ګیجټس به څنګه شي، خپله به هایډ یعنې پټ به شي. نو محترمو دوستانو زمونږ د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. یو څو ثانیې وروسته به تاسو ته په ډیسکټاپ باندې زمونږ د چینل نورې ویډیوګانې راښکاره شي. په هره ویډیو چې تاسو غواړئ چې ستاسو خوښه وي په هغې باندې به کلیک وکړئ او تاسو ته به د خپل ضرورت مطابق چې په کومه برخه کې مشکل لرئ هغه به تاسو انشاءالله موږ کمانډ په کمانډ باندې یو جدا جدا تشریح کوو. محترمو دوستانو تر بلې خپرونې چې زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.